نننے زمون سبق سورت آل عمران سلورم سپارہ 137 نمبر آیات خوانوالے 143 آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد خلت من قبلكم سنن تحقیق سرا تیری شوی دی مخکستا سنا طریقے دا عذابنو. فسیرو فی الارض نو اگرزئی پزمکا کی فانظرو نو اگرئی تاسو کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ انجام د تکذیب کا ان کو. ھذا بیان للناس دا قرآن بیان کا پیدے د پارا د خلقو. وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ او ہدایت او نصیحت تے د پارا د پرہیزگارانو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا او سستی مکوئی او مغم جنے گئی تاسو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ او یہی بتاسو اچد اللہ پا دربار کی. ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان. یمسسکم قرح کورسیگی تاسو تزخمنا فقد مس القوم قرح مثله تحقیق سرا رسیدلیو کوم کافرتا زخمون پشاند دی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او دا حوادث د زمانی دی اڑو را اڑو منگ دی لرپ مینز د خلقو کی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دی د پارا چخکارا کی اللہ آغا کسان چی ایمان راوڑے دی. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او جوڑ کستا سن شہیدان. واللہ لا يحب الظالمین او اللہ منن کید ظالمان سرام. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دید پارا چی پاک کی اللہ د گناہنو نا آغا کسان چی ایمان راوڑے دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او ہلاک کی کافران.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة آیا گمان کوي تاسو دا چې دننه بشئ تاسو جنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا تروس پورن دخکار کړي الله الذين جاهدوا منكم آغا کسان چې جهاد کړي دستا سنم ويعلم الصابرين او نی دخکار کړي ثابت قدم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ او تحقیق سرطاس غخت مرگ مخکیم ان تلقوه دمخا مخی دوستا سندی سرام فقد رأيتموه پس تحقیق سر اولد تاسو دے مرگ لرام وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تاسو ورتکتل